پاکستان څنګه جوړ شو، چا جوړ کړ، او دا چې نن زیاتره پښتانه علما وایي چې زرګونه علما پکې شهیدان شو. صحیح ده چې شهیدان شو، هغوی غوښتل چې دا پکې شهیدان کا د دوی د کمکلۍ له خاطره. یوه پیړۍ مخکې برصغیر هندوستان د پیرنګیانو کالونۍ یا د پیرنګیانو لاندې به ژوند کاوه. د هغوی حکومتونه، نظامونه لکه نن چې په پاکستان کې چلیدل، او تور نظامونه په پخه توګه باندې ور باندې ظلمونه کول، او پښتنه خاوره د مارګلې میوال او تر تربته پښتانه هم د افغانستان نه پیرنګیانو د 100 کال لپاره په زور او په جبر بیل کړي وو چې دا ډیورن کرخه ده. خو جنگونه چپه یعنی یخه مبارزه روانه وه، ځکه چې پیرنګیانو به په هندوانو، پنجابیانو او پښتنو هر قسم ظلمونه کول، بې ځایه ټکسونه به ور باندې لګول او ترې اخیستل به په خلکو به لګه د ژوو کارونه به کول د حیواناتو په څیر، او داسې نور. په خلکو ډیر کاتونه هم راغلل. دوی به لکه د ژوو په څیر ژوند کاوه. چا به چې سم کار نشو کولی په ګولۍ به یې ویشته. هندوانو او پښتنو دپاره لکه د نن په څیر هر چا به چې د خپل حق غږ اوچت که خبره به یې کوله، یا به یې د پیرنګي نه خلاف خبره وکړه، یا به یې ازادي غوښتله، نو وژل کېده به او یا به بندي کېدل. چې چا به ملاتړي ډېر لرل، هغوی به بندیان کېدل. پښتنو به نه وکیل نیولی شو، یعنی خصوصا په پښتنو باندې بیا ډېر ظلم و. نه به چې کله به دوی باندې تور ولګېد، دوی به نه وکیل نیولی شو، نه به دلیل ویلی شو، او نه به د بخښنې غوښتنه کولی شوه. نن هم تر ننه پورې په دوی چې ورته علاقه غیر وایي، په دې قبیلو کې لکه باجوړ او تیرا او دغه ځایونه چې دي وزیرستان، په دې وخت کې هم خان عبدالغفار خان رحمت الله علیه چې دی مبارزه کوله، خو مبارزه د دوی چې وه عدم تشدد لکه نن چې د پی ټی ایم ده، او په هندوانو کې ګاندیجي. په دې دواړو باندې ډیر زیات تشدد وشو، ډیر تکلیفونه په دوی باندې او د دوی په ملاتړو باندې تیر شو، او ډیر زیات یې ووژل، او ډیر زیات چې دی بندیان کړل. د خان عبدالغفار خان رحمت الله علیه نیم ژوند په بند کې تیر شو، او ګاندیجي او ملګري هم د 14 تر 15 وارې پورې دوی بندیان شول، او کلونه به په بند کې تیرول. باچا خان رحمت الله علیه په خپل ولس کې د خپل ولس په څیر جامه اغوستله، خپله کره پښتو به یې ویله، د پلار، د نیکه او د ارضي جایداد او دای معلومو خلکو پیژندل چې د پلار څوک دی، د نیکه څوک دی. همداسې ګاندیجي هم په خپلو هندوانو کې مشهوره څیره وه، او د پلار او د غور نیکه او د ټر نیکه پورې دوی پیژندل کېدل. په سختو ستونزو سره ژوند تیر که، او د ستونزو سره لاس او ګریوان شول. دا ځکه چې دوی د پیرنګي نه ازادي غوښتله، او په همدې ورځو کې چې دوی د ازادۍ جنگ کاوه، د اسمان نه یو داسې څوک را پیدا شو چې بیا هیڅ چا نه ولیدلی، او نه یې پیژنده، نه یې مبارزه کړې وه، نه یې کوم کتاب لیکلی، او نه چا پیژنده، نه یې پلار پیژنده، نه یې نیکه پیژنده، نه یې کلی او کور پیژنده، نه یې په هندي خبرې کولی شوې، نه په اردو او نه په پښتو پوهېده، او نه دی په پښتنه خاوره بلد، او نه د هندوستان په خاوره باندې دی بلد. جامې، ټای، شکل او خبرې به په انګریزي کولې، نه یې مبارزه کړې وه، او نه یو کتاب لیکلی، او نه چا پیژنده، او نه پیرنګیانو یو ورځ په ده باندې تشدد وکړ، نه یو ورځ بندي شو، نه یو ورځ د دوی مخالف یو خبره په راډیوګانو او په تلویزیونو کې په هغه وختونو کې ونه کړله. نو دی چې کله راغی پاکستان یې جوړ کړ، او دی چې و محمد علي جناح نومېده، د جنرالان او کرنیلان چې و پیرنګیانو په 15 کالو کې د خلاف پیرنګیانو نه کوم غږ وکړ، نه د په اړه باندې هغوی کومه تفسیره وکړله، نه د دې په اړه باندې هغوی کوم کتاب ولیکه. خو راغی پاکستان ډېر په آرامۍ جوړ کړ، خو مسلمانان پکې ووژل شو، او علما کرام پکې ووژل شو، خو پښتانه پکې ووژل شو. دا ټول چې پښتانه وو چې پکې ووژل شو. نو ځکه اوس پښتانه وایي چې پاکستان زمونږ په مرسته جوړ شوی دی.
پاکستان پښتنو نه دی جوړ کړی، نه علما کرامو جوړ کړی، دا پیرنګي جوړ کړی دی او پیرنګي تر نن پورې ساتي. نو هغه څوک چې نه کام معلومي، نه قبیل معلومي، نه په ژبه پوهیږي، نه مبارزه کوي او چې راشي او ازادي د پیرنګي نه اخلي او تر نن پورې پیرنګي دغه خلاف یو قدم موچت نه کو، تر نن پورې دغه کرنیلانو ته پیسې را لیږي، ډالر ورته را لیږي. نور نو قضاوت په تاسې باندې دومره باید څوک ودنه شي، خصوصا پښتانه چې د ځان پورې وخاندي چې تل موږ کشمیر به آزادو او موږ پاکستان آزاد کړی دی او په 15 شپېته کې دا جنګ کړی دی او په پلانکي کې دا جنګ کړی. نه تاسو جنګ کړی، نه تاسو پاکستان آزاد کړی، تاسو پکې وژلي یاستئ، تاسو غوښتل پکې وژني او نن تر ننه پورې تاسو وژني. دا دسیسه دا پاکستان ستاسو د وژلو لپاره جوړ شوی دی، لیکن هغه کسان، هغه پښتانه چې د پښتنو نه پیدا دي او ځان پورې خاندي او چې دا زما هیواد دی او زه به د دې ساتنه کوم او د ټولو ناول چې د پاکستان دی دعاګانې کوي د اختر په ورځ او په نورو منځونو کې چې خدای د پاکستان حفاظت وکړي. قضاوت په تاسو. السلام علیکم ورحمت الله.